تازه خبر، طالبانو له امریکا سره د جنگ اعلان وکړ. د طالبانو حوصله څنګه امریکا ته ختمه شوه؟ طالبانو تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حوصله کمیږي. امریکا ته د رسمیت پیژندنې په هکله خطرناک وړاندیز وکړ. د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو چارې ورځ تر بلې د دې حکومت د واکمنانو حوصلې ته زیان رسوي او ناهیلي رامنځته کوي. تر اوسه د پاکستان په شمول هیڅ هیواد دې ته نه دی تیار شوی چې د افغانستان دا نوی حکومت په رسمیت سره وپیژني. دې چارې د حکومت لپاره په سیاسي او اقتصادي ډول ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي چې پایله یې د حکومت او ملت دواړو لپاره ښه نه ښکاري. تازه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یوازې دا خبره نه ده چې د افغانستان نوی حکومت د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندلو ته اړتیا لري، بلکې نړیوال هم اړ دي چې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد د دې خبرو په دوام کې یو خطرناک ټکي ته هم اشاره وکړه چې کېدای شي دا په نړیوالو باندې هیڅ ښه ونه لګیږي، په ځانګړي ډول د امریکا په متحده ایالاتو او غربي هیوادونو باندې. ذبیح الله مجاهد ویل چې که چیرې د امریکا د متحده ایالات او نوره نړۍ د افغانستان حکومت څخه غواړي چې د افغانستان څخه دي د دوی په وړاندې کوم تهدید نه وي موجود او د دوی څخه حساب غواړي، نو بیا په کار ده چې د افغانستان حکومت په رسمیت سره وپیژني. هغه ویل چې نړۍ داسې نشي کولی چې هم د یو حکومت په شکل موږ په رسمیت نه پیژني او بل لوري ته بیا د یو حکومت په شکل زموږ څخه پوښتنه او حساب کوي. هغه زیاته کړه چې دوی د حکومت مسؤلیت مني، خو نړیوال هم باید دوی د یو حکومت په ډول په رسمیت سره وپیژني. دا چارو شنونکي وایي چې ذبیح الله مجاهد خبرې که هم منطقي وي، خو ګوتڅنډنه او ګواښ پکې له وریه ښکارېده چې دا به نړیوال په ښه ډول ونه ارزوي او کېدای شي چې د نوي حکومت د رسمیت چارې نورې هم زیانمنې کړي. پوهان وایي چې نوی حکومت په دې حد او موقعیت کې نه دی چې نړیوال په دا ډول لهجه باندې مخاطب کړي. په کار ده چې له حوصلې څخه کار واخلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.